بسم الله الرحمن الرحیم. دعای قنوت د وتر دعا. اللهم انا ګوره انا به وایي ښه د نون الف زبرنا دی الف مده ده. انا نستعینک نستعینک به نه وایي دا غلط دی. نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک نه دی بلې ها ونؤمن بک ونتوکل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع بنوي دلته عين الټا پیش عوم نشته عین و پیش عوم نشته او خالب لغدور کټه کې دی ونخلع ونترك ما يفجرك محفق قبلوانه ولاړې ما د ویترو په مانده کې الله پاک ته په جمعات کې یا په کور کې او دوما یا الله ونخلعو جدا کېږم ونترکو پرېږدم ونخلعو پرېږدم ونترکو جدا کېږم من د هغه چا نه یبجرکا او چې ستا نافرماني کوي یا الله ویترو کې د خدا سوای ما لیکن بار و سره اریک سریک اکسی سلوک و سره کوما غم خادي فهر سکه و سره شریک ما افوی تو کوم یا الله چې ستا نافرمانی کوي نو دته کوما دته براحت کوما دته جدا کېږم ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نستعى بمنوي أو نسعى بمنوي نسعى وإليك نسعى ونحفد حا بغير تكيوالا ونحفد ونرجو رحمتك بفرق بماندك ما تكسد بماندك ما تكشي كم نداري كنا ونرجو رحمتك الله استاد رحمت امیدواری من ونخشى عذابك والله استاد عذاب نم یریګم ځکه خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلیو جنت امید او د یری په میان کې دی جنت چې کوم دی دا د یربم د الله پاک نه کوي چې الله استاد عذاب نه ګور یریګم او دویم دا چې الله ماره په دې مون باندې په دې عبادت باندې یا الله جنت پرا کوي د کلمه توحید مې ویل د موحد ما د مؤمن ما د موحد ما الله جنت په مال راکای کنه نستا به د کلک یقیني چې الله جنت په مال راکای نو امید به دا ساتي چې الله ستاسو رحمت امیدوار ما مال به جنت راکای ونخشى عذابك او یا الله دا عبادت خو ستاسو شان سره مناسب نو ستاسو عذاب نه یریګم نزل الله نه فرمانی منه کوي الله دا عذاب نه یریږي خشیت الهی دی الله رب عزت فمن تمام مسلمانانو نه درانو کراولي خبر آسان ده ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق بالكفار ملحق دوا نمون سبق لیکن ما لگا تشریح دیا تا وکړه خو بهرحال دا چې کوم دی نو ما په دې طریقه باندې ووی چې نورانی قاعده کې زموږ ماشومان صاحبان چې کوم ماشومان طالبان دي سټوډنټان دي نغې د اسانۍ دپاره په دې طریقه باندې ما ووی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله تی قبول کې په خپل دربار یې لکه الله زمونږ دپاره او د تمام انسانیت دپاره خدای پاک د هدایت ذریعه جوړ کړي خدای د خپل رضا د خپل یا الله دې کې خپل رضا خپل الهیت پیدا کړي الله د قبولیت مقام ته ورسوي الله زمونږ درونو خویندو لپاره خدای پاک د هدایت ذریعه جوړ کړي زمونږ منځونه یا الله دا د قرآن د حدیث مطابق کې او په احسن طریقې سره خدای پاک موږ د مونږ کولو دا سبق ته ویلو توفیق راکړي واقول قولي هذا استغفر